دنیا زامنو د پلار د سر سوداګانی وکړلې ښه او دنیا داسې زامن شته چې پلاری معذور شي او پلاری مجبور شي او پلاری د بل ډوډۍ ته پاتې شي او د پلاری د بل بولو براس ته پاتې شي داسې زامن شته ښه هغه چې د ډوډۍ ټیم شي او ډوډۍ خوري نو پلار ته شا کي پلار ورته وایي بچیا ته ولې ما ته شا کوي بابا تا نه ما ته کرکه کېږي چې زه ډوډۍ خورم ښه داسې بچي شته چې بیا د پلار د بابا نه وله کرکه ورځي چې بابا یې په داسې بیمارۍ بیمار شي چې خوراک څښاک کې د بل په اختیار کې شي او چای روټۍ بولو برازي د بل په وس کې شي نو داسې بچي شته چې د بابا نه مخ اړوي ښه ډوډۍ او ټیم کې به ډوډۍ او چای کې به د بابا نه مخ باړي بابا ما له کرکه راځي چې زه تا ته ګورم خو ما ته به داسې لور ونه ښیي ښه چې د ډوډۍ په ټیم کې به د بابا نه مخ اړولی چې بابا ما له کرکه راځي ستا نه لور به داسې نه وي ښه نو موږ زامن ولیدل چې د پلار د سر سودای کړې ده خو لور به څوک ونه ښیي چې هغې د بابا د سر سودا کړي ښه لور د بابا د سر سودا نه کوي لور د بابا جان د سر سودا نه کوي او زامن د بابا د سر سودا کوي زوی بابا خرڅوي زوی د بابا نه ځان خلاصوي خو لور د بابا نه ځان نه خلاصوي ځکه قرآن کې الله وی والباقیات الصالحات خیر وی دا لونه غوره دی الله وی دا غوره دی د آخرت په اعتبار دا به الته غوره شي الته مونږ ته په دنیا زامن غوره ښکاري هر سړی وی خدای نارینه بچی راکړي خدای نارینه یا الله د آخرت د ګټې دپاره یو څو لونه م راکړي خدای یوازې خو دنیا نه ده دا باقیات الصالحات رالم راکړي الله دا رالم راکړي ځکه قرآن کې چې الله د اولاد ذکر کړی دی نو ړومبی الله مؤنث ذکر کړی دی لور ښه او مفسرین ټول وایي چې د کمې زنانه ړومبی لور پیدا شي دا مبارکه زنانه ده چې ړومبی د هغې لور پیدا شي ښه اولاد ذکر چې الله قرآن کې کړی دی ړومبی د لور نه کړی دی چې لور پیدا شي ښه دا نن لور ده او دا به سبا موري مور ښه نو لونه معاشره کې بوج مه ګڼئ لونه په معاشره کې بوج مه ګڼئ نن د لور یوه ګیله ده د لور ګیله دا ده چې مولوي صاحب ما ته بابا په سمه خوله خیرالي نه وایي ما ته بابا د مینې نه ډک غږ نه کوي زما ګیله دا ده مولوي صاحب چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور ولیدله چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله د امام الانبیا چې خپله لور دروازه کې ولیدله نو نبی علیہ السلام ورپاسېده وی مرحبا بابنتی لوري په خیر علي لوري په خیر علي هر کله راشه مرحبا بابنتی لوري په خیر علي لوري په خیر علي نن لور ماته وی زما ګیله پیدا شي چې د دواړو جهانو سردار چې د جنت دروازه به د ټولو د ړومبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کولاویږي ښه ړومبی به دروازه نبی علیه السلام ته کولاویږي یو پیغمبر هم جنت ته نشي تللی چې څو پورې نبی کریم صلی الله نو مولوي صاحب دومره ښکلی پیغمبر روب الله څومره ورکړی بعضې پلار وی زما په دې دبدبه ختمیږي چې زه لور ته ووایم چې لورې په خیر آلې مړه ستا به څه دبدبه یې مړه په دې دبدبه ختمیږي